درنو محترم دوستانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، ښه اوسئ. ولا یو موضوع ته مې نن فهم شي چې واقعا دغه نور ټول ولایتونه که تاسو وګورئ، که په هر ولایت کې کالدارې چلیږي او په جب کې اچوئ، مرګ هم میلمه شه. پروردګارم د دې وینو نه او د دې غمونو نه مخ خلاصوئ. سپیشل چې زه خپله ننګرهاری یم، د ننګرهار خلکو ته دا زیری ورکوم. لعنت دې په پروني قومندان شي، لعنت دې په ابل پروني قومندان شي، لعنت دې په داننانیو قومندانانو شي، لعنت دې په امیر د امنیت د ننګرهاري. مرګ هم میلمه شه چې څوک د بیت المال نه معاش اخلي. خدای تعالی هم تباه که. الله تعالی هم تاریخ ته خو شرمېدلی هستئ. وجدان نور نه دی پاتې، وجدانونه ستاسو مړه دي. بیت المال نه پیسې ملی، کار هم پاکستان ته کوئ. زه هم نه پېژنم، ټول د پاکستان مزدوران هستئ، جاسوسانو. دغه کالدارې خو جب کې مږ دی، دغه غیرت خو در کې پیدا کوي. مرګ هم میلمه شه، شرم نه لرئ. هر یو چې راوځي د تورو جیپانو سره او کالدار په جب کې، غیرت چېرته دی؟ ننګرهار زیاتره جاسوس د پاکستان لري، ننګرهار زیاتره محبوبیت پاکستان ته لري، زیاتره ځکه تاسو نه معلومیږي. تاسو دا کالدار چې په جب کې اچوئ، معنا د دې نه ده چې تاسو ښه انسانان هستئ. مرګ دې په هغه قومندان چې پرونه پورې مانه باج اخیسته، مرګ دې په هغه قومندان چې زه مسلمانولم د جهاد په نامه، نن د سپۍ غوندې پراته هستئ، کالدار په جب کې پرتې دي، په کور کې میلمه مړ کېږي. شرم نه لرئ، غیرت نه لرئ، ایمان نه لرئ چې په تاسو پس دې اعتماد کوي. نسل د افغانستان مرګ دې په هغه نسل وي ستاسو چې په تاسو بې شرف و، بې حیا و، بې عزت و. دا ننګرهار په شرمونو وشرمو. اف د هغه شهیدانو لکه د امان الله خان غوندې جالته قبر لري، تاسو مردار خوارو کې پروت دی. شرم وکئ. پرون یې درته شینواری ویشو او بله ورځ ګورئ تاسو اوس هم دا کالدارې جب کې اچوئ. مرګ هم میلمه شه، شرم نه لرئ. زه تاسو قومندانان ته وایم چې هر یو راجګ شي، زه خوږیاڼی قومندان یم، نوم مې شیرزاد دی، نوم مې زنبورزاد دی، نوم مې پشهی دی. د پیغمبرانو نومونه تاسو په ځان ایښي. په ځنګل کې تاسو نه حیوان نه دی پاتې، نوم یې په ځان ږدئ. او بیا مې ایمان دغه دی چې یو انجینر جاپانی تاسو ونه ساته په دې وطن کې. څومره بې ایمانه کار هم کړی. بیا هم سره د دغه ټولو خبره چې ما د والي ګل اغا پسې کړي، ولا یو ویډیو مې ولیدله، بیا دې په مور آفرینې. انجینر خو یې له غېږ کې ونیو، لږ خو یې ونازوو. زه دا تاسو ته حیران پاتې یم چې تاسو اوسه پورې یو امنیت د امریکا ډالر هم ټولې جیبونو کې واچولې. پروردګارم بچي مړه که، پروردګارم بچو ته مرض راوستل که، سرطان باندې واوړئ. پر رنګ رنګ مرضونه نور خدای واړوه. هغه چا چې دلته حکومت کړی، هغه چا چې قومندانانې کړي، هغه چا چې دلته وینې د خلکو توی کړي، د سپۍ غوندې مردار شئ. شرم نه لرئ، حیا نه لرئ، غیرت نه لرئ. جاسوس چې شوئ، مزدور. تاسو جاسوسان نه وئ. تاسو به دا کالدارې دوکاندارانو په جوبونو کې تاسو دا کالدارې څنګه ږدئ؟ څنګه ایمان غواړي؟ څنګه د خپل وجدان ته قناعت ورکوئ؟ تاسو خو ناستئ رذیل خلک وئ. له وطنه واغسته ټکه ټکه هم که. مرګ دې ستاسو د ننګرهار په مسؤلینو وي چې هر څوک هستئ، که پروني وئ که ننني وئ. د خدای په غضب ګرفتار شي. زه عصباني کېږم محترمو دوستانو. نن ډېر سخت یې خفه کړی یم چې پرونی میلمه بن لادن بویناک ته وګوره او د ننني یو پاک شخصیت ته تاسو وګورئ چې دا نن په افغانستان کې شهیدېږي. تاسو نن د جاپان بچیو ته څه وایئ؟ د سپیو غوندې مردار شئ، د سپیو غوندې مردار شئ. د خدای په امان محترم ورونو، ما وبخئ. نن ډېر په خپل معذرت سره زه تاسو ټول ته احترام لرم، مګر پاکو ننګرهاریانو ته نه، دا مردار خوارو سپیو ته چې هلته بیت المال هم اخلي، د بیت المال نه معاش هم اخلي، بیا د سپیو غوندې جاسوسي هم کوي. د خدای په غضب گرفتاره شئ. د خدای په امان محترم هوزارو، د ننګرهار نوي نسله ځان آګاه کوي. پام کوئ. که پلار دې هم ورته احترام نور ونه کوي، ځکه دا هغه رذیل خلک وو. تاسو د خپلو پلرونو نه خبر هستئ چې دوی څه ظلمونه کړي، څومره غلاګانې کړي، څومره د خلکو ناموسونه تباه کړي دي. نه، تاسو خپل پلرونه مطالعه کړئ، خپل کور کې متوجه شئ. په لاس د خدای د دغه خپلو پلرونو غوندې سپین نه شئ. تاسو باید، زه پوهېږم چې هر د اوس دغلته 13 او 40 او 50 زامن راوړي دي. شرم نه لرئ، غیرت نه لرئ، ایمان چا کوي هغه همداسې کوي. د خدای په امان ورونو، زه یې سباني کېږم. ما په لوی الله وسپارئ. السلام علیکم. د خدای په امان.